2 ورځې وروسته د جلیل د قانا په ښار کې واده و او د عیسی مور هم هلته وه. عیسی او د هغه شاګردانو ته هم واده ته بلنه ورکړل شوې وه. کله چې د واده د میلمنو سره شراب خلاص شول نو د عیسی مور عیسی ته وویل د هغوی سره نور شراب نشته. عیسی ځواب ورکړ مورې په دې کې زما او ستا څه کار دی؟ زما وخت لا نه دی را رسېدلی. د عیسی مور د هغه ځای نوکرانو ته وویل هر څه چې عیسی درته ووایي هغه وکړئ. په هغه ځای کې 6 لوی د تیږې منګي ایښي وو چې یهودیانو به ورڅخه په مذهبي توګه د پاکېدلو د مراسمو د سرته رسولو دپاره کار اخیسته او هر یوې د 80 څخه تر 100 لیترو پورې ځای درلود. عیسی نوکرانو ته وویل دا منګي د اوبو نه ډک کړئ او هغوی هغه منګي تر خولې پورې ډک کړل. بیا یې هغوی ته وویل اوس د هغو څخه لږې راوباسئ او د میلمستیا د مراسمو مشر ته یوسئ. نو هغوی همداسې وکړل. او د میلمستیا د مراسمو مشر هغه اوبه چې په شرابو باندې بدلې شوې وې وڅکلې. هغه نه پوهېده چې دا شراب له کومه شول، خو کومو نوکرانو چې دغه اوبه یې راویستلې وې ورڅخه خبر وو. نو د مراسمو مشر زوم راوغوښت او ورته ویل هر څوک ښه شراب په اوله کې ورکوي او کله چې میلمانه نشه شول نو بیا ورته عادي شراب راوړي، خو تا ښه شراب لا تر اوسه پورې ساتلی دي. دا د جلیل په قانا کې د عیسی د قدرت لومړنۍ نښه وه چې د هغې په وسیله یې خپله لویي ښکاره کړه او شاګردانو ورباندې ایمان راوړ. له هغې وروسته عیسی د خپلې مور، ورونو او خپلو شاګردانو سره کپرناهم ته لاړ او د 1 څو ورځو دپاره هلته پاتې شو.